درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم وروستی او مهم خبر. امریکا ته د طالبانو خبرداری. افغانستان کې د حکومت کمزوري کولو هڅه نه کوي. دوستانو ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. طالبانو امریکا ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د دوی د حکومت د کمزوري کولو هڅه نه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې دا څرګندونې د طالبانو د بهرنیو چارو چارسمبالي وزیر امیر خان متکي په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خبرو کې کړې دي. طالبان وايي امریکا ورسره په دې خبرو کې منلې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي، خو د هغوی د حکومت له رسمیت پیژندنې یې انکار کړی دی. امریکا په دې تړاو خبرپاڼه کې ویلي چې طالبان د کړنو له مخې به د هغوی په اړه قضاوت کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې په یو جومات کې د چاودنې له امله د 2 قربانیانو کورنیو خپل عزیزان ښخول، د طالبانو یو پلاوي په دوحه کې امریکایي چارواکو ته ویلي چې که په هر ډول وي د دوی د حکومت کمزوري کېدل عام افغانانو ته ستونزې راولاړولی شي. د تیر جمعې په ورځ د کندوز په یو جومات کې د چاودنې مسؤلیت چې ګڼ شمېر پکې ټپیان هم شول د اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش منلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکي د قطر پلازمینې دوحه کې له امریکایي پلاوي سره تر خبرو وروسته د افغانستان حکومتي رسنۍ ته ویلي، موږ په ښکاره امریکایي پلاوي ته وویل چې د افغانستان حکومت د بې ثباته کولو هڅې د هیڅ چا په ګټه نه دي. ده په یوه ثبت شوي بیانیې کې چې د فرانسې خبري اژانس له خوا ژباړل شوی ویلي، له افغانستان سره ښې اړیکې د ټولو لپاره ښې دي. ښاغلي متکي زیاته کړې، هیڅ داسې کار باید ترسره نه شي چې په افغانستان کې اوسنی دولت کمزوری کړي چې کولی شي عامو خلکو ته ستونزې راوټوکوي. امریکایي پلاوي لا تر اوسه د خبرو اترو جزئیات نه دي خپاره کړي. طالبان په دې لټه کې دي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل شي، له انساني ناورینه د مخنیوي په برخه کې مرستې ترلاسه کړي او افغانستان له اوسني اقتصادي کړکېچه وباسي. یو امریکایي چارواکي ویلي هر مشروعیت باید په خپله د طالبانو د کړنو پر بنسټ ترلاسه شي. د واک ټینګولو په پاره د طالبان هڅې د داعش ډلې لخوا د یو لړ بریدونو لاسه کمزوري شوي. داسې ښکاري چې داعش ډله هڅه کوي د طالبانو واکمني په همدا پیل کې وننګوي، خو طالبان د داعش ډلې فعالیت پراخ نه بولي او وایي د نړیوالو له مرستې پرته یې په خپله له منځه وړلی شي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.